د هېواد د نامتو تاریخ پوه محمد حسن کاکړ لومړی تلین ولمانځل شو. په همدې موخه په جوړه شوې غونډه کې د علم او ادب لارویانو د کاکړ پر ژوند او کړو کارونو رڼا واچوله. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او مشهور لیکوال محمد حسن کاکړ د ورپېښې ناروغۍ له امله د 88 کلونو په عمر د تیر کال د جنورۍ په 5مه په روغتون کې ساه ورکړه. محمد حسن کاکړ په 1929 میلادي کال د لغمان ولایت د الیشنګ درې د پلوټۍ کلي کې زیږېدلی و. په دې اړه مې درته هم یو ریپورټ چمتو کړی دی چې زموږ همکار به درته ولولي. درځئ په ګډه ګورو او اورو. نن دلته د مرحوم حسن کاکړ د کورنۍ غړي، خپلوان او دوستان په دې موخه سره ټول شوي ترڅو د مرحوم د مړینې لومړی تلین ونمانځي او په نشتون یې خپله خواخوږي یو ځل بیا څرګنده کړه. په یاده نمانځغونډه کې لیکوالانو او د علم او ادب مینوالو د مرحوم محمد حسن کاکړ په کړو کارونو رڼا واچوله او نوموړی د یو رښتیني خدمتګار په توګه یاد کړ. استاد د ملي سیاست د یو لارښود او د یو لاروي په توګه یو شمېر داسې لیکنې او آثار او ویناوې پرېښي دي چې د افغانستان د ملي مسایلو په برخه کې په اصطلاح خاتمه شي ګڼلی شو. د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقي هم د خپلو خبرو پر مهال کاکړ د یو ستر تاریخ پوه په توګه یاد کړ. استاد د کابل پوهنتون نه تنها د یو علمي او اکاډمیک او یو برجسته استاد پایس بلکې د یو ملي شخصیت او د یو مبارز شخصیت پایس د کابل پوهنتون په تاریخ کې ځان لپاره مخصوص او یو لوی مقام غوره کړی. جناب پنشیری صاحب مخکې په خپلو ډېرو دقیقو او موزونو خبرو کې د استاد جایګاه یې ډېر دقیق توصیف کړه. محمد حسن کاکړ په 1929 میلادي کال کې د لغمان د ولایت د الیشنګ درې د پلوټۍ په کلي کې زیږېدلی و. څېړونکی حبیب الله رفیع هم د حسن کاکړ په اړه چوپه خوله نه دی بلکې د خپلې عقیدت پرزوینې داسې بیانوي. د لومړي تلین په پوره کېدو د دوی روح ته دعاګانې او سلامونه استوم. واقعا لکه څنګه چې لیوال صاحب ووی، ډاکټر صاحب یوه خاصه ملي لاره درلوده. دی د افغانستان لوی لیکوال و. په پښتو او دري دواړو یې روانې لیکنې کولې، په انګریزي هم همداسې. ورسره د یو مسلکي او روزل شوی مورخ و. د تحقیق لپاره به خپل سندونه ټاکل، هغه به په انتقادي نظر کتل او وروسته له هغو نه به د دې اسنادو نه استفاده کوله او یو پوخ او باوري کتاب به یې لیکه. د مرحوم محمد حسن کاکړ لور خوږې کاکړ د خپلو خبرو پر مهال له ټولو مننه وکړه او د خپل پلار د خاطرو او سپارښتنو په اړه یې وویل. ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو ټول دلته ګورم. هماس چې لیوال صاحب مخکې وویل رښتیا یو شی چې ما احساس که زه د کورنۍ یوازینی غړی کاکا زمن مې دلته شته خو زموږ د خپل فامیل نه یوازینی غړی یم، مګر رښتیا هماس چې لیوال صاحب وویل زما معنوي کورنۍ دلته ده او د دغې معنوي کورنۍ په واسطه موږ وشو کولی چې نن لغمان ته لاړ شو. لغمان ته مو خپل کلي کې چې هلته ډېر وخت طالبانو اول ځل لاړو چې رښتیا د هغې خپل کور وګورو، هلته منطقي خیرات وکړو او دلته هم دغه محفل هم لرو. نو زه د خپل د کورنۍ په نمایندګي تاسو ټول نه ډېر زیات مننه کوم چې رښتیا دغه احساس د یوازیتوب ماته نشته او ټول کورنۍ به دې سره ډېر زیات خوشحاله اوسېږي. د پلار مې خو فکر کوم خاطرې او خبرې ډېرې دي، بیا به نور وختونه یې هغې باره کې وغږېږو، مګر یو څو شی یو پیغام چې همیشه ما سره و زه غواړم هغې باره کې تاسو ته مختصر وایم. یو وخت زه چې وړه وم مور سره به مې کله ډېر دلیل و بحث به مې کوم، بیا به مې اورېده چې پلار به مې ډېر خوشحاله وخندلې او مور به مې خفه کېده ویلې دا ته ولې داسې کوې، دا باید دلته خو احترام دی، اولادونه خپل مور و پلار سره باید په دغه لهجه ونه غږېږي او داسې واسې. پلار به مې ډېر خوشحاله، بیا به مور ته مې ویلی چې خو ورسره دلیل وایه که نه، ورسره منطق وایه. نو دغه ډېر واړه کتابونه موږ ته به ویلې چې څنګه مګر رښتیا یو فضا مساعد اوسېږي، سړی تحلیل وکړي، خبرې وکړي، بحث
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او مشهور لیکوال پوهاند محمد حسن کاکړ د ورپېښې ناروغۍ له امله د 88 کلونو په عمر د تیر میلادي کال د جنورۍ په 5مه د امریکا په یو روغتون کې ساه ورکړه.